ډسمبر ما ته چا کړی ازار دی ډسمبر تنهایی د پردی ښار السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو ویډیو سره پوره وګورئ ویډیو سکیپ کوئ ما څنګه چې تاسو په انټر کې ویډیو کتلی چې دغسې ویډیو څنګه جوړیږي نو ملګرو ډیره سمپل اسانه طریقه ده ملګرو له ټولو نه مخکې تاسې لیټ موشن ځان ته راډاونلوډ کړئ که چا سره نه وي لیک لاندې ډسکرپشن کې پروت دی له هغه ځای نه تاسې کولی شئ دا ځان ته راډاونلوډ کړئ ملګرو کله مو چې دا راډاونلوډ کړو نو دا به تاسې سمپل اوپن کړئ بیا به دا پلس ایکن باندې کلیک واخلئ او دلته به خپله ریشو سلیکټ کړئ کومه ریشو باندې چې تاسې ویډیو جوړوئ نو بیا به دا کریټ پروجیکټ باندې به تاسې کلیک واخلئ او بیا به تاسې دا پلس ایکن باندې کلیک واخلئ او میډیا باندې به کلیک واخلئ او دلته به هغه تصویر راواخلئ کوم تصویر باندې چې تاسې ویډیو جوړوئ ښه ملګرو بیا به دا مومنټ ټرانسفر باندې کلیک واخلئ او بیا به دغه یو اپشن تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ دا تصویر موږ سره دلته دا تورې سې راځي که نه دا به موږ دغه شانتې لږ راغټ کړو ښه ملګرو بیا به دا تصویر دغه شانتې لږ راغټ کړئ نو بیا به تاسې ته دا څلور غشي علامې دي دغه تاسې ته ښکاري دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ او دا تصویر به صرف د مابین کې ولګوئ ښه ملګرو بیا به تاسې ته د خالي ځای ښکاري دغه خالي ځای باندې به تاسې کلیک واخلئ ملګرو بیا به تاسې دغه پلس ایکن باندې کلیک واخلئ دغه آډیو باندې به کلیک واخلئ او دلته به مقه ساوند راواخلئ کوم ساوند باندې چې تاسې ویډیو جوړوئ ښه ملګرو کله چې دا راواخیسته نو بیا به دا ویډیو اخري سر ته تاسې دغه شانتې راسئ ښه ملګرو کله چې تاسې غواړئ دومره ویډیو جوړه کړئ یعنې 10 سیکنډه ویډیو جوړه کړئ نو موږ سره دغه ساوند دغه دېخوا حصه چې کوم یو ده دا فالتو ده نو دا به تاسې څنګه ډیلیټوئ نو دغه ساوند باندې بیا تاسې کلیک واخلئ او دا یو اپشن تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او بیا به دغه دېخواتني حصې باندې به تاسې کلیک واخلئ او دلته به تاسې دا ډیلیټ علامه تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دا فالتو حصه به موږ سره ډیلیټ شي ښه ملګرو بیا د اولني سر ته به تاسې راشئ او دغه فوټو باندې به کلیک واخلئ دغه تصویر چې کوم یو دی دغه باندې به کلیک واخلئ او ایک فټ باندې به تاسې کلیک واخلئ او دلته به بیا ایډ ایک فټ باندې به تاسې کلیک واخلئ نو دلته موږ سره دغلته سرچ دغه سرچ باندې به تاسې کلیک واخلئ او دلته به موږ سرچ کو اس ډبلیو دلته موږ سره ډایرکټ راشي دغه سوینګ د سوینګ باندې به تاسې کلیک واخلئ او دلته به سټینډرډ سیټینګ باندې به بیا تاسې کلیک واخلئ ښه ملګرو بیا تاسې ته دا اولنی حصه چې کوم یو دی دغه تاسې ته ښکاري دا به تاسې 0:0 کې ودروئ 0:0 ته به یې دغه شانتې راولئ ښه ملګرو موږ سره دا دومه حصه چې کوم یو ده دا دومه کرښه چې کوم یوه ده دغه تاسې ته ښکاري د اینګل 1 یې ورته لیکلي دي دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به تاسې سمپل -15 ته ودروئ -15 کې به یې تاسې دغه شانتې ودروئ ښه ملګرو بیا دا اینګل 2 دی د اینګل 2 ته به راشئ او دا به تاسې 15 کې ودروئ صرف 15 کې ښه ملګرو بیا به تاسې ته د خالي ځای ښکاري د خالي ځای باندې به کلیک واخلئ او دننه به بیک شئ ښه ملګرو بیا د تصویر باندې به کلیک واخلئ او تاسې ته د غشي علامه ښکاري دغه باندې به 2 پیره کلیک واخلئ او د ګنټۍ علامه تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او د غشي علامه به تاسې ورپسې ووایئ ښه ملګرو بیا تاسې ته د خالي ځای ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دغه ویډیو اولني سر ته به تاسې راشئ نو دلته به ملګرو تاسې څه کوئ دلته به د پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ او د ټیکس باندې به کلیک واخلئ نو دلته به تاسې یو 3 یا 2 ایموجي ولګوئ ښه ملګرو دلته به بیا تاسې ایموجي ولګوئ نو باره تاسې د یو اپشن ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ یو پیره دا لیکل دا ایموجي چې کوم یو دي دا صرف د مابین کې ولګېږي ښه ملګرو بیا دا سایز دی دا سایز باندې به کلیک واخلئ او دلته به دا سایز دغه شانتې لږ راغټ کړئ ښه ملګرو بیا دا کلر دی دا کلر باندې به کلیک تاسې یو پیره واخلئ او دغه یو اپشن تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او تاسې ته دغه کرښه ښکاري دا کرښه به تاسې دغه شانتې لاندې راولئ 0 ته به یې راولئ ښه ملګرو بیا دا ټیک مار علامه ده دغه باندې به تاسې یو پیره کلیک واخلئ بیا به دا مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ او دغه به دغه شانتې د ګوتې په ذریعې سره بره بوځئ یعنې دغه ځای کې به یې ودروئ ښه ملګرو بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ او دننه به بیک شئ ښه ملګرو بیا د ایموجي باندې به کلیک واخلئ او دلته تاسې ته ښکاري د غشي علامه دغه باندې به 2 پیره کلیک واخلئ او بیا دا یو اپشن دی دا به ورپسې ووایئ ښه ملګرو بیا د خالي ځای باندې به کلیک واخلئ او دننه به بیک شئ دا ویډیو اولني سر ته به تاسې راشئ ملګرو نو دلته به تاسې دا ویډیو پلی کوئ کله مو چې دا پلی کوئ نو تاسې دا لیریکس دغه ځینې شروع کېږي نو دلته به تاسې بیا دا ویډیو سټاپ کوئ او دلته دا پلس ایکن باندې بیا تاسې کلیک واخلئ او دغلته تاسې د ډبل ای ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسې ښه ملګرو دلته به تاسې خپل لیریکس لیکئ نو زه مقصد دلته یو نوم ورکوم تاسې به بیا دلته یو لیریکس لیکئ کم لیریکس چې تاسې د ساوند یا مقه لیریکس به تاسې بیا لیکئ بیا د تاسې ته د هغه اپشن ښکاري دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ
او بیا دغه فونټ دی د فونټ باندې به بیا تاسو کلیک واخلئ. نو دغه فونټ لینک هم زه تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم، له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا فونټ هم ځان ته راډاونلوډ کړئ. ښه ملګرو بیا دا سایز باندې به تاسو کلیک واخلئ او دا سایز به دغه شانتې لږ ورپسې راغټ کړئ دغه شانتې. ښه ملګرو بیا دا کلر باندې به کلیک واخلئ. کله مو چې کلر باندې کلیک واخیسته او دلته به تاسو ته دا سپین کلر ښکاري، دغه باندې به کلیک واخلئ او بیا دا ټیک مار علامه چې کوم یو ده دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ. ښه ملګرو بیا دا مومنټ ټرانسفر باندې به کلیک واخلئ او دا لیکل هم چې کوم یو دي دا به دا شانتې بره ولګوئ. ملګرو دا درې سرې کرښې ګورئ دغه ورسره راځي، نو دا به لیکل به هم دغه شانتې بره ولګوئ، د ایموجي نه بره به یې ولګوئ. ښه ملګرو بیا دا خلیجې تاسو ته ښکاري، دغه باندې به کلیک واخلئ. ښه ملګرو بیا به تاسو دا ساوند اورئ چې د ساوند لیرکس کوم ځای کې ختمیږي، نو دا ویډیو باندې به دغه شانتې کلیک واخلئ او پلی به یې کوئ. نو مثال طور کې چېرته دغه ځای کې تاسو دا لیرکس کوم یو چې دی دغه ځای کې ختمیږي د دې ساوند، نو دغه لیرکس باندې بیا تاسو کلیک واخلئ او دلته دغه یو آپشن دی دا به ورپسې ووایي. نو دا پالتو حصه به موږ ته نه ډیلیټ کړو دغه شانتې. ښه ملګرو بیا به تاسو دا ساوند اورئ چې بل لیرکس یې تاسې کوم ځای نه شروع کېږي. مثال دغه ځای نه شروع کېږي، نو دغه ځای کې به دا ویډیو تاسې بیا سټاپ کوئ او دغه اولنی اپشن چې کوم یو دی دغه باندې به تاسې کلیک واخلئ. دا اولنی ټیکس چې کوم یو دی، نو دا ټیکس به موږ دغه ځای کې دا شانتې کاپي کړو، دغه علامې باندې به کلیک واخلئ او دا کاپي لیر به تاسې ورپسې ووایي. نو بیا به دغلته دغه علامه چې کوم یو تاسې ته ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به فیسټ لیر تاسې ورپسې ووایي. بیا به دا ویډیو دغه شانتې لږه رامخکې کوئ او دغه ټیکس باندې بیا تاسو کلیک واخلئ. دا ډبل ای تاسو ته ښکاري، دغه باندې به کلیک واخلئ او دا لیکل چې کوم یو دي دا به موږ دغه ځای نه پاک کړو دغه شانتې. ښه ملګرو دلته به تاسې بیا دا دوم لیرکس لیکئ. نو چې کله مو دا دوم لیرکس دغه شانتې ولیکه، نو بیا به دا ټیک مار علامه تاسو ته ښکاري، دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ. نو بیا به تاسو دا ویډیو پلی کوئ چې دا لیرکس کوم ځای کې ختمیږي. مثال د ساوند لیرکس دغه ځای کې ختمیږي، نو دغه ځای باندې تاسو کلیک واخلئ او د ټیکس باندې بیا یو پیره کلیک واخلئ دغه شانتې. نو بیا دا یو آپشن تاسو ته ښکاري، دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. ښه ملګرو بیا دا دوم او دریم لیرکس به هم دغه شانتې لیکئ تر اخره پورې. کله مو چې دا ولیکئ نو دغه ویډیو نه به تاسې بیک شئ. دلته یو پروجیکټ دی، دغه پروجیکټ لینک به زه تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم، له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا پروجیکټ هم ځان ته راډاونلوډ کړئ. ملګرو بیا دغه پروجیکټ باندې بیا تاسو کلیک واخلئ او دلته به دا اوکې علامه تاسو ورپسې ووایئ. د ایموجي باندې بیا تاسو کلیک واخلئ او دلته به دا ایکفټ باندې بیا تاسو کلیک واخلئ او دلته تاسو ته دا لاندې دا درې ډاډه ښکاري، نو دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ او دلته به کاپي ایکفټ باندې بیا تاسو کلیک واخلئ. ښه ملګرو نو بیا به موږ دغه ویډیو نه هم ووځو دغه شانتې. ښه ملګرو دا تر اوسنۍ ویډیو ته به لاړ شو، دغلته د ایموجي باندې به کلیک واخلو او ایکفټ باندې به کلیک واخلو او دلته به تاسو ته دا لاندې دا درې ډاډه ښکاري، دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به دا فیسټ ایکفټ به یې کړو دغه شانتې. ښه ملګرو بیا به له دغه ویډیو نه بیرته ووځو او بیا به ما تر اوسني پروجیکټ ته لاړ شو. دغه پروجیکټ لینک به زه تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم، له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا ځان ته راډاونلوډ کړئ. ملګرو دا پروجیکټ باندې بیا تاسو کلیک واخلئ او دلته به اوکې علامه بیا ورپسې ووایئ. دا ویډیو به دغه شانتې لږ رامخکې کوي دا پروجیکټ. ښه ملګرو بیا دغه تاسو ته هغه اولنی اپشن چې کوم یو دی دا تاسو ته ښکاري، دا لیکل چې کوم یو دی دغه باندې به یو پیره کلیک واخلئ، فټ باندې به بیا تاسو کلیک واخلئ. نو بیا تاسو ته دلته لاندې دا درې ډاډه ښکاري، دغه درې ډاډو باندې کلیک واخلئ او دلته به کاپي لیر وبخئ، دا کاپي ایکفټ باندې بیا تاسو کلیک واخلئ. نو بیا به تاسو دغه ویډیو نه هم ووځئ دغه شانتې. تر اوسنۍ ویډیو ته به لاړ شئ او دلته دا کوم لیرکس چې موږ لیکلي دي دا ویډیو به دغه شانتې لږ رامخکې کوي، دغه لیکل موږ کړي دي دا لیرکس. ښه د لیکلو باندې بیا تاسو کلیک واخلئ او دلته به ایکفټ باندې کلیک واخلئ او دلته به تاسې دا درې ډاډه تاسو ته ښکاري، دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به فیسټ ایکفټ به یې کوي دغه شانتې. ملګرو دغه کې به نور څه نه کوئ او دلته به دغه خلیجې باندې کلیک واخلئ او دنه به بیک شئ. بیا دا دوم لیکلو ته موږ راځو. دا دوم لیکل چې کوم یو موږ کړي دا دوم لیرکس دغه باندې به کلیک واخلئ، ایکفټ باندې بیا تاسو کلیک واخلئ دغه شانتې او بیا دا درې ډاډه تاسو ته ښکاري، دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به همدغه شانتې دا فیسټ ایکفټ باندې بیا تاسو کلیک واخلئ. ښه ملګرو بیا دا خلیجې باندې به کلیک واخلئ. نو درېم او څلورم لیرکس هم همدغه شانتې تاسې به دا لیکل چې کوم یو دي دا ورفیسټ کوئ دغه شانتې. ښه ملګرو بیا دا یو ویډیو اولني سر ته به راشو. نو دغلته یو ویډیو ده موږ سره، دغه ویډیو لینک به زه تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم، له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دا ویډیو هم ځان ته راډاونلوډ کړئ. ښه ملګرو بیا دا پلس ایکن باندې به کلیک واخلو، میډیا باندې. ښه ملګرو دغه ویډیو د دغه ویډیو لینک به زه تاسو ته لاندې ډسکرپشن کې درکړم، له هغه ځای نه تاسو کولی شئ دغه ویډیو هم ځان ته راډاونلوډ کړئ. نو بیا به دا تاسو دا پلس ایکن باندې به کلیک واخلئ.
دغلته موږ سره دغه شانتې شو شي ده. ښه ملګرو دغه ویډیو باندې به بیا تاسو کلیک واخلئ او بره تاسو ته ښکاري دا 3 ډاټه دغه باندې به کلیک واخلئ تاسو به دغه اپشن ورپسې ووایو دا به دا شانتې فول سکرین سي موږ سره. ښه ملګرو بیا به دا تاسو ته ښکاري دغه بلډینګ د بلډینګ باندې به کلیک واخلئ او دغه دومینی کومه اپشن چې دی دغه تاسو د لیټن ښه دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به دا سکرین تاسو ورپسې ووایي دغه شانتې. ښه ملګرو بیا دا خالي ځای باندې به کلیک واخلئ او د دې ویډیو دغه شانتې دا ویډیو به دغه شانتې رامخکې کوي دغه شانتې. ښه ملګرو دغه فالتو حصه ده موږ سره دغه به څنګه تاسو ډیلیټ کوئ نو دغه ویډیو باندې به کلیک واخلئ او دلته دغه یو اپشن دی دغه باندې به کلیک واخلئ او بیا به دا فالتو حصه باندې به کلیک واخلئ یو پیره او بره تاسو ته ښکاري دا ډیلیټ علامه دغه باندې به کلیک واخلئ او دا به موږ سره دغه شانتې کټ شي ته نه. ښه ملګرو بیا د اولني سر ته راشئ دغه شانتې دا ویډیو تاسو ته پلی کوم دا وګورئ زمونږ دا ویډیو دغه شانتې اماده ده. ښه ملګرو چې تاسو دا ویډیو ځان ته سیو کوئ نو بره تاسو ته دغه شی علامه ښکاري دغه باندې به کلیک واخلئ او دلته به ایکسپورټ باندې کلیک واخلئ دا به موږ سره ګیلري کې سیو شي. ښه ملګرو که ویډیو مو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ بل نوټیفیکیشن باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې زموږ هر نوی ویډیو تاسو ته ټول نه مخکې درځي. اوس ماته راکړئ اجازه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.